درانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. سمندري بندرونه چې د بهرنۍ سوداګرۍ په سر کې موقعیت لري د بار وړونکو بیړیو د غونډېدو ځای او محور په توګه بلل کیږي او د نړیوالو سوداګریو د ترانسپورتي بنسټ رول لوبوي. د کانتينر شاخص چې د کانتينر د ترانسپورتي بیې د شاخص او د کانتينر د لیږد رالېږد د اندازې په تناسب حسابیږي د بېلابېلو هیوادونو او سیمو د اقتصاد او سوداګرۍ د پرمختګ څرګندوي کوي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې په چین کې د بندرونو د پرمختګ حالت در وپېژنم. په 2024 کال کې د چین په بېلابېلو سمندري بندرونو کې د کانتینرونو د لیږد رالېږد اندازه ډېره زیاته شوې ده. په دې جمله کې د شانګهای په سمندري بندر کې د کانتینرونو د لیږد رالېږد کلنۍ اندازه یو 50 میلیونه 15 لکو ته رسېدلې چې دغه شمېر نوی نړیوال ریکارډ ټینګ کړی او په مسلسلو 15 کلونو کې یې د نړۍ لومړی مقام نیولی دی. د چین د ترافیک او ترانسپورت د وزارت شمیرې ښیي چې د 2024 کال په لومړیو 11 میاشتو کې د چین په ټولو سمندري بندرونو کې د مالونو د لیږد رالېږد اندازه 14 میلیارډو او 40 میلیونو ټنو ته رسېدلې ده. د اټکل له مخې په همدې کال کې به یې عمومي اندازه 18 میلیارډو او 500 میلیونو ټنو ته ورسیږي چې دغه شمېر به د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 3.4 زیات شي. په تیر 2024 کال کې د چین په سمندري بندرونو کې د زرغونېدو او زیرک کېدو بهیر چټک شوی دی. د چین په 11 نړیوالو محوري سمندري بندرونو کې له پاکو انرژیو څخه د استفادې اندازې له انرژیو څخه د استفادې په عمومي اندازې کې له 80 سلنې نه زیاته برخه نیولې ده. دغه راز په چین کې 52 اتوماتیک سمندري بندرونه آباد شوي دي چې پیمانه کاري موثریت او تخنیکي سویه یې د نړۍ مخکښ ځای نیسي. د 2015 کال په پیل کې سمندري بندرونه د چین د اقتصاد د خوځنده ځواک په توګه د ښه پرمختګ په حال کې دي. د کانتينر د ترانسپورتي بیې له شاخص څخه څرګندېږي چې د 2015 کال د جنوري په 10 نیټې دغه شاخص 1580.8 ته رسېدلی چې دغه شمېر د تیر 2024 کال په جنوري کې د منځني شمېر په پرتله ډېر زیات شوی دی. د اټکل له مخې په 2015 کال کې به د چین سمندري بندرونه د زیرک کېدو او زرغونېدو په برخو کې نور ښه پرمختګ عمومي او پکې به د AI یا مصنوعي ځیرکتیا، لوی ډاټا او 5G په شمول عصري تخنیکونه ډېر وکارول شي. درانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.